بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دا رښتیا دی او زه ساجد ټکر یم. یو کس تپوس کړی چې آیا په باچا خان ډرامه جوړېدل ضروري دي؟ دا سوال یې ولې کړی دی؟ ځکه چې د باچا خان مرکز او ټرسټ لخوا د باچا خان په ژوند په خدایي خدمتګارۍ د هغه په ملګرو یو ډرامه یو سیریز جوړیږي او د دې لپاره اوس یو اشتهار مخې ته راغلی دی چې کم خلک شوق لري یا غواړي چې په دغه ډرامه کې کردار ولوبوي نو د هغوی به اډیشن کیږي په 8 د جون په باچا خان مرکز پېښور کې. دغه سوال ضروري دی چې موږ پې ځینې خبرې وکړو چې هو ولې نه. باچا خان د دې خاورې اتل دی او د هغه خدمات که موږ وګورو په سیاسي توګه هم په سماجي توګه هم په هره شعبه کې د ژوند چې د هغوی کوم خدمات دي د باچا خان د پښتنو دپاره نو هغه که موږ وګورو ډېر لکه عجب غوندې خدمات دي. که په تاریخ کې موږ ګورو د ټول پښتون تاریخ نو موږ ته د باچا خان غوندې خدمات ډېر کم په نظر راځي چې په کومه طریقه باچا خان په سیاسي توګه په سماجي توګه د تعلیم په میدان کې د امن دپاره بیا په پښتنو د خپل حق غږ کول د خپل اختیار غږ کول د خپل وسایل قصه ورته عام کول که دغه خدمات ته ګورو نو باچا خان یو اتل دی د دې خاورې او په کار ده چې موږ خپل اتلان ونازوو چې هغوی په تاریخ کې ژوندي پاتې شي. لکه تاسو نن سبا د یو ځوان نه تپوس وکړئ چې کپل شرما پیژنئ بلکل به پیژني. که چېرته د یو ټک ټاکر تپوس ترې وکړئ بلکل به پیژني. خو که تاسو د هغه نه تپوس وکړئ چې خوشحال خټک څوک دی نو څه ووایم که په سلو کې 10 ځوانان هم وپیژني. ګینې تاسو خپله ازمېښت وکئ. دا ولې؟ دا ځکه نن سبا د سوشل میډیا او د ډیجیټل میډیا دور دی نو په هغې هم موږ کار نه دی کړی. بیا پې موږ په فاین آرټس کې په فنون لطیفه کې او په پرفارمنګ آرټس کې یعنی په ډراما او فلم هم کار نه دی کړی. نو ځکه زموږ ځوانان زموږ اتلان نه پیژني. باچا خان هم خوشحال خان هم نو څنګه چې لکه مطلب ناول لیکل یا افسانه لیکل یا ډرامه لیکل دا د خپل خاورې کردارونه ژوندي ساتي د دې په کلتور رڼا اچوي قیسې کوي. همدغه شان ډرامه هم یو میډیم دی فلم هم یو میډیم دی. د دې له لارې موږ د خپل خاورې د خپل کلتور د خپل ژبې د خپلو اتلانو او د خپل غیر چاپیره واقعاتو قیسې کولی شو او دغه قیسې بیا موږ ژوندی ساتلی شو. لکه د مثال په توګه د ترکي یو اتل دی ارطغرل غازي. ترکي راپاسېد په هغې یو شاهکار ډرامه جوړه کړه. پښتون بچی هغه اوس پوهېږي چې ارطغرل څوک دی د کم ځای څوک او کمې کارنامې یې کړې وې. ولې؟ ځکه چې هغوی پې ډرامه جوړه کړه. همدغه شان زمونږ که خوشحال خټک دی او که باچا خان دی دوی حق لري د دوی خدمات داسې دي چې دوی د خپل قام دپاره منډې ترړې وهلي دي نو چې موږ په دوی باندې کار وکړو هغه که د ډرامې په شکل کې او که د فلم په شکل کې. ځکه چې دا میډیم دی دا لارې دي او نن سبا خو د سوشل میډیا او ډیجیټل میډیا دور دی نو چې کم څه په دوی لیکل شوي دي د هغې په رڼا کې په دوی باندې ډرامې او فلمونه جوړ شي. د دې غرض دا دی چې موږ د خپل اتلان خپلو ځوانانو او پیغلو ته وروښایو چې دا ستاسو مشران دي او دا د دوی کارنامې دي. دغه شان که د باچا خان ژوند ته ګورو نو داسې بلها رنګونه لري چې هغه حق لري چې په هغه دغه کار وشي. بیا دا پرفارمنګ آرټس دي او که فنون لطیفه دی په هر مد کې په دې کار کول پکار دي. که تاسو وګورئ د دې خاورې په تاریخ کار کیدی شي د دې په کلتور کیدی شي. بیا دا روان چې کوم حالات دي د 13-40-50 کلونو راهیسې دلته څه وشو زموږ لیکوالانو په دې افسانې هم لیکلي دي او ناولونه هم خو بیا موږ سره میډیم نشته چې هغه موږ پریزنټ کړو. نو بیا مطلب چې موږ ګیله کوو چې کار نه دی شوی. کار شوی دی خو بیا موږ سره میډیم نه وي. نو دا د سوشل میډیا او ډیجیټل میډیا دا اوس موږ سره پلیټفارمز دي چې موږ دا استعمال کو. په دې باندې د خپل وطن ښایستونه هم وستایو کړه مې هم
سان د کو او خپل تلان د کار خلک اکه د لوبو د میدان دی او کاغه د سیاست د میدان دی چې هغه مونږه را برسیره کو چې د خلکو دا خدمات کړي دي. باچا خان هم حق لري، بلکې دا یو ټریبیوټ دی باچا خان ته دا ډرامه. ولې ځکه چې په پښتنه خاوره لومبۍ سټیج ډرامه درې یتیمان د نن 100 کاله وړاندې کال 1929 کې باچا خان هم په دې اتمانزو کې وړاندې کړې وه. غرض یې څه چې پښتانه په هره طریقه خپله قصه، خپله کړمه، خپله سانده، خپل درد د خپل ورونو سره هم او د نړۍ سره هم شریک کړي. خو مونږ بیا سلولی او ګریجولي په دغه میدان کې ډېر وروستو پاتې شو. په هغې کې م هغه څه ونه کړل کم چې په کار و. ګینې د دې پښتونخوا په کوڅه کوڅه کې چې څه تیر شو دا تیر څو کلونه او د دې په ښارونو کې څه وشو او د دې په غرونو کې څه وشو، نو هغه که مونږه ډاکیمنټ کوو په هغې څه جوړو نو هغه به بوږنونکي وي او هغه قوي زور لري. خو مونږ سره میډیم نه وي. اوس دا میډیم شته دی چې د دې نه مونږ کار واخلو. نو د باچا خان ډرامه د دې دپاره ده چې دغه تحریک تاریخ د خدایي خدمتګارو تاریخ د باچا خان هلې ځلې جدوجهد د ملګرو هلې ځلې د خدایي خدمتګارو جدوجهد سختې هغه مونږه د خپل ځوانانو او پیغلو ته کیدو په دغه شکل کې چې باچا خان څوک او څه یې کړي.